الحمد لله الذي قال في حق المعذورين ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الخلق ونبي الرحمة تدفع به كل الكرب، وعلى آله وأصحابه هم نجوم الاقتداء والاهتداء ومصابيح الظلم ومفاتيح الفرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير في الطمانية وإن الشر ريبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معززو اوریدونکو او لیدونکو حضراتو، الله تبارک و تعالی مو طاعات او بندگی عبادات په دې میاشته مبارکه کې قبول او منظور وګرځوه، او رب کریم مو د صحیح عبادت توفیق په برخه کا. تاسو سره مو یو ورکوټې غوندې وعده کړې وه چې یو د مفطراتو د روژې نه هغه عمل چې په هغې باندې روژه فاسدېږي او روژه پې ماتېږي هغه پیچکاري ده او یا امپول استعمالول دي په ورځ د رمضان شریف کې. برابره خبره ده که هغه د غوښې وي او که هغه د رګ وي، برابره خبره ده که ورکوټې پیچکاري وي او که لویه پیچکاري وي، په اصطلاح که سیروم وي او یا ګلوکوز وي، په دې ټولو اعتباراتو سره روژه فاسدېږي. دا مسله اگر چې بین العلماء اختلافي ده، نن سبا زمانه کې اکثره مفتیان حضرات د هغوی نظر دا دی چې پیچکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، که سیروم وي او که هر شی وي، هغه مفتره د پاره د صوم نه ګرځي. نو لحاظه غواړم چې یو منصفانه تحقیق په دې موضوع کې ستاسو مسلمانانو ورونو د وړاندې پیش کم، تر څو پورې د قناعت وړ هم وګرځي او شرعي مسله هم قابل استدلال شي او عام مسلمانان ورونه په رڼا کې واقع شي او مشکل حل شي. اول دا خبره یاد ساتئ چې د پیچکارۍ د کولو مسله په روژه کې په متن د قرآن کې نشته ده. که موږ داسې مطالبه وکړو د یو مفتي صاحب نه چې موږ ته مهرباني وکړي، تاسو داسې یو دلیل د قرآن عظیم الشان نه پیش کړئ چې په هغې دلیل کې داسې ثابته وي چې پیشکاري کول په میاشت مبارکه د رمضان کې دا مفتر د پاره د صوم ماتونکي د پاره د روژې نه ده. او یا داسې مطالبه وکړو چې یو حدیث د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په دې مسله کې موږ ته استدلالا پیش کړي چې هغې کې داسې راغلی وي چې یره پیشکاري کول په میاشت د رمضان کې دا مفتر د پاره د روژې نه ده. او یا داسې مطالبه وکړو چې موږ ته تاسو داسې قول د یو صحابي مبارک د خلفای راشدینو، خلفای اربعو، د عبادله ثلاثو، د معروفو صحابه کرامو یا د غیر معروفو صحابه کرامو یو نظر، یو قول موږ ته پیش کړي په دې مسله کې چې پیشکارۍ باندې روژه نه ماتېږي، یا د ائمه تابعینو حضراتونه یا د تبع تابعینو حضراتونه یا د ائمه مجتهدینو مبارکانو نه د اصحاب مذاهب اربعونه تاسو موږ ته یو قول داسې پیش کړي چې پای کې دا خبر راغلی وي چې یره پیچکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، سیروم وي او که واړه پیچکاري وي، که په هر ځای د بدن کې استعمال شي، په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو لہذا د ټولې زمانې مفتیان د دغه پیش کولو د دلیل نه دا عاجز دي.
دا مسله په نصوص قاطعو کې نشته، دا مسله په آثارو د صحابه کرامو کې نشته، په حدیث طیبه او ګوهربارو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کې نشته، دارنګي په اقصیو د مجتهدینو کې هم نه ملاویږي. یوه خدا خبر د ځان سره یاد وساتئ، نو چې کومه مسله کوم مفتی صاحب تاسو ته کوي هغه به قیاس د دغې زمانې د مفتی وي چې قیاسات به یې کړي وي او د هغې قیاساتو پسې به انشاءالله وروسته که د الله فضل ورزو به او د هغې تحقیق به کوو. په طور مقدمه تاسو یو مسله یاد وساتئ. اول به په دې روژې باندې مختصر بحث وکړو چې دا روژه وایي چاته او کوم شی د دې روژې سره منافات لري او په کوم شي باندې روژه ماتیږي. مختصرا په عربي لغوي معنا کې روژې ته صوم وایي او دا صوم په لغت کې چاته ویلی شي؟ الامساک. امساک بعض علما وایي بس د صوم معنا د امساک او بعض علماء داسې تفصیل کړی چې صوم معنا یعنی روژه چاته ویلی شي؟ هو الامساک والامتناع عن قول او عمل. روژه او صوم عبارت دی د امتناع نه، ځان به منکې او ځان به بچې د قول او د عمل نه، نو هم به د قول لحاظ کې او هم به د عمل لحاظ کې. لکه عرب وایي سام عن الطعام اذا امتنع عنه، یعنی روجه نیولې د طعام نه، دا په هغه وخت کې وایي چې ځان د طعام نه منع کړي. او یا وایي وصام عن الکلام اذا امسک عنه، د خبرو نه ځان بند کړی دی. صوم نیولې د خبرو نه کله چې ځان بند کړي د خبرو نه او خبرې دی نه کوي، نو دا لغوي معنا شوه. هر چې معنا شرعا ده او په شرعه کې، نو صوم چاته ویلی شي؟ روژه چاته ویلی شي؟ الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نیة الصوم. دا روژه عبارت ده د امساک نه، د مفطراتو ثلاثو نه، او دارنګي د سبا د ختلو نه تر غروب یعنی پریوتلو د نور پورې، خو تا به نیت د روژې هم کړی. او بعض علما بیا داسې وایي چې هو الامتناع قصدا عن شهوة الفرج وعن ادخال شيء عمدا او خطأ الى البطن او ما له حکم الباطن. علماء کرام په دې وروستي تعریف او معنای شرعي باندې ښه پوهیږي. په دې کې داسې راغه چې روژه عبارت ده د امتناع نه، د ځان منع کولو نه قصدن، د هغه خواهشاتو نه چې هغه تعلق تر فرجه پورې ساتي، او روژه عبارت ده د بچ کولو او د ځان منع کولو د داخلولو د یو شي نه قصدن او یا خطأ بطن ته، او یا هغه ځای د وجود ده چې هغې لره حکم د باطن وي، هغې لره حکم د باطن وي. دا تعریف ډېر مدار اعتبار دی. تمام طلبه علم او تمام علماء کرام دی په دې باندې تصور وکړي. روژه چاته ویلی شي؟ ځان بچ کولو ته قصدن د شهوت د فرج نه او د داخلو د هغه شي نه چې ته یو شی قصدن وجود ته داخل کې او یا خطأ داخل کې بطن ته، د دې نه به ځان ساتي، او یا هغه ځای د وجود ته چې هغې لره حکم د باطن وي، د طلوع د فجر نه تر غیاب الشمس پورې. نیت به د تعبد وي الله تبارک و تعالی ته، اجابت به د امر الهی کړی وي، او یا به تزلف څه معنا؟ تقرب الله تبارک و تعالی ته کوي. امام وهبة الزهيلي رحمه الله په فقه اسلامي و ادلته کې وایي چې صوم امتناع فعلي عن شهوتي البطن والفرج وعن كل شيء حسي يدخل الجوف من دواء ونحوه في زمن متعين. دا تعریف قابل تدبر دی، په دې باندې سوچ باید وشي. صوم چاته ویلی شي؟ صوم عبارت دی د امتناع فعلی نه چې ته بالفعل دا خپل ځان منع کړي د شهوت او خواهشاتو د بطن نه، هغه څه چې ستا بطن د هغې خواهشات کوي، او ځان منع کړي د خواهشاتو د فرج نه او د هر هغه شي نه چې هغه حسي وي او داخلیږي جوف د انسان ته، داخل د انسان ته. برابره خبره ده که هغه دوا وي او یا وغیره نور اشیا وي،
خو په زمانه متعینه کې چې هغه طلوع د فجر ده تر غروب الشمس پورې. د دغه تعریف د پاره فقه اسلامي وادلته جلد نمبر 2 صفحه نمبر 498 تاسو کتلی شئ. د دې ټولو تعریفاتو نه داسې پته ولګېده چې روژه دې ته ویلی شي چې انسان د خواهشاتو د بطن نه ځان بچ کړي. اوس د خواهشاتو په بطن کې مهم شی غذا ده. څه معنا؟ یو سړی به روژه نیسي او دی به د غذا نه ځان بچوي. دا خبره ټول علما مني، تاسو عوام منئ چې د غذا نه به ځان بچوي په روژه کې. اوس به خبره په دې باندې کوو چې غذا چاته وایي، چې مطلب ته ورشو. غذا چاته وایي؟ علما وایي وهو ما يعود نفعه الى البدن. علامه سید احمد تحتاوی رحمت الله علیه په حاشیه تحتاوی علی مراقی الفلاح کې صفحه نمبر 364 باندې وایي غذا عبارت د هغه شی نه دی چې نفع بدن ته راجع کیږي. غذا هر هغه شی دی چې نفع د هغې بدن ته راجع کیږي. اوس راشه علامه ابن عابدین رحمت الله علیه په فتاوای شامی مجلد اول کې په صفحه نمبر 103 باندې وایي الدواء ملحق بما يتغذي به لما فيه صلاح البدن. دا نکته ډېرې قابل غور ده. دوا او تداوی څومره دواګانې چې دي دا ټولې ملحق دي تر غذا پورې. مخکې مو خبره دا وکړه چې غذا په روژه کې ممنوع ده. بیا مو تعریف د غذا وکړه چې غذا چاته ویلی شي. د غذا تعریف دا و چې هغې کې منفعت د پار د بدن وي. اوس فتاوی شامی وایي چې دوا ملحقه تر غذا پورې ده. ولې؟ لکه څنګه چې په غذا کې په خوراک کې صلاح او منفعت د بدن دی، نو په دوا کې منفعت د بدن دی. بیمار چې ځان ته ستن لګوي او دوایی خوري د پاره د څه؟ د پاره دی چې په دې کې دوا کې منفعت د پاره د بدن دی. کله چې په دوا کې منفعت د پاره د بدن راغی نو دوا د قبیلې د غذا نشوه. په غذا او په دوا کې فرق نشته. اوس مې سوال دا دی چې غذا مفتر د پاره د صوم ده او که نه ده؟ غذا چې کله مفتره د پاره د صوم شوه نو پته ولګېده چې دوایي که هغه ستنه وي، که د رګ وي او که د غوښې وي، که هغه هر شی وي، دا ملحقه تر غذا پورې ده، ځکه په دې کې صلاح او منفعت د بدن دی. او بیا بل ځای کې فتاوی شامی په صفحه نمبر 102 باندې وایي والنفع المجرد عنها ای الادویه یوجب القضاء. نفع مجرده چې یو سړی د دوایی استعمال وکړي د پار د نفع مجربې دا موجبه د قضا ده. سړی به د دې روژې قضایي راوړي. اوس دا ستن تا استعمال کړي او دا د لپاره منفعت مجرده کړي، اصاب خو دې خراب نه دي چې اسې ځان ته ستنې لګوي. په ستن کې خو ستا د وجود دپاره منفعت دی. او ابن عابدین شامی وایي رحمه الله په صفحه نمبر 102 باندې چې نفع مجرده حاصلول د دوایی نه برابره خبره د که ستنه وي او که غیره دوایی وي دا موجب د پاره د قضا ده. دارنګې علامه سید احمد تحتاوی رحمت الله علیه مبارک فرمایي په صفحه نمبر 363 باندې الدواء والغذاء مفهومهما افاده البدن بتمایل وغیر تمایل. دوا او غذا د دې دواړو مفهوم افاده د بدن ده. ډوډۍ چې خوري غرض د څه شی دی؟ په دې کې فایده ورکول دی بدن ته. دوایی استعمالی په دې کې د غرض څه شی دی؟ فایده ورکول دی بدن ته. صرف فرق دومره دی چې په طعام او په غذا کې تمایل د وجود دی او په دوا کې غیر تمایل دی. ولی؟ یو ضرورت عادي دی، دویم ضرورت اضطراري دی. ضرورت عادي که ته جوړې که ته بیمارې ته ډوډۍ خورې د څه دپاره خورې؟ په دې کې منفعت ستا د بدن دی. خو چې ته کله بیمار شي ته مضطرې حالت د اضطراري دی ته به دوا خورې. اوس که دا دوا شربت وي، که دا دوا ګولۍ وي، که دا دوا ستنه وي او که دا دوا پیچکاری وي، که دا دوا سیروم وي، دا ټول به ته استعمالې خو په طریقې د غیر تمایل سره ځکه ته مضطرې. د دې ټولو تحقیقاتو د علمای کرامو نه دا خبر معلومه شوله چې
چې منفعت په دې کې دی منفعت په دوا کې شته د پار د وجود او دا دوا داسې ده لکه غذا دا مقدمه وه دا یو تحقیق و د پاره د دې چې د مسلمانانو سر خلاص شي چې د غذا او د دوا په منځ کې فرق نشته او دا خبره ما د ځان نه ونه کړه 15 حوالې مې په دې مطلب باندې پیش کړلې چې دوا او غذا یو شی ده لکه څنګه چې غذا مفتر د پار د صوم ده دقسې دوایی یعنی پیشکاری هم مفتر د پار د صوم ده وروسته به تصریحات د فقهای کرامو راشي د فقهای کرامو تصریحات چې تاسو واورئ د هغې نه وروسته پته ولګي اوس دا پیچکارۍ هم د هغې د جملې نه ده چې تاسو یې داخلوئ بدن ته او ډوډۍ هم د جملې د هغه نه ده چې تاسو یې داخلوئ بدن ته په طعام او په غذا کې منفعت د پار د بدن دی او پیچکاری کې منفعت د پار د بدن دی او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې الفطر مما دخل الفطر مما دخل دا حدیث که چرته موقوف شي موقوف د صحابي په حکم د مرفوع کې دی او ډیرو کتابونو مرفوعا ذکر کړی دی عبدالله ابن عباس پکې نه دی ذکر کړی مستقیما وای قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفطر مما دخل رسول معظم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې افطار ماتېدل د روژې دا څه شی دی دا هغه شی دی چې وجود ته داخل شي او بعض علما وی چې دا قول د حضرت عبدالله ابن عباس دی او دا ابن ابي شیبه رحمت الله علیه پر روایت د عبدالله ابن عباس کی ذکر کړي په بیان د حجامت للصائم کې فرمای الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل فطر د هغه شینه یعنی د روژې ماتېدل د هغه شینه لازمیږي چې هغه داخل شي بدن ته او یو روایت داسې دی الفطر مما دخل چې فطر داخل شي بدن ته فطر د هغه شینه راځي یعنی روژه ماتېږي په وساطت د هغه څه باندې چې بدن ته داخل شي او وی ونفع او پاغي کې منفعت وي د پار د بدن نو اوس پیچکاری تاسو وای دا د هغه جملې نه ده کوم چې بدن ته داخليږي بالکل بدن ته داخليږي او پیچکاری کې منفعت شته کنه او په پیچکاری کې منفعت شته امدا قول امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړي او دا هغه د پاره مستقل چې کم دی باب وضع کړی دی باب وضع کړی باب الافطار بالطعام وبغیر الطعام اذا درده عامدا وبالسعود والاحتقان وغير ذلك بامدا قل پکرا نقل کړي چې الفطر مما دخل دې ته باید سوچ وشي چې فطر لازم دی د شي نه هغه شی دی چې هغه مما دخل دی او د صوم مثلا وکا چې صوم عبارت دی د ضد تغذینا او دوا ملحقه ده بما يتغذي او هغه عبارت دی د ادخال شی فی الباطن بیا څه وی سواء كان من الفم او الانف او من جراحه في الباطن دام فتاوی شاملی کی او بیا رستا حکمت التشریع وی ادخال الشیء عمدا او خطأ الى الباطن وما له حکم الباطن دا ټول چې دا موجب د پار د چا دی دا موجب د پار د افطار دی نو انسان باید سوچو کی په دې خبره باندې چې په دې ځای کې مسله باریکه ده او دا موجب د پار د چا دی د ماتېدلو د روژې ګرځي اوس چې کومو فقهای کرامو معاصرو مفتینو حضراتو لکه فتاوای حقانیه شوه یا فتاوای رحیمیه شوه یا نورې فتاواګانې شوي او دوی لیکلي دي چې په پیچکاریم روژه نه ماتېږي په سیروم هم روژه نه ماتېږي د هغوی دپاره دلیل چې دی نو ټول کتابونه تاسې وګورئ نه د قرآن نه دلیل پیش کړی نه د حدیث نه دلیل پیش کړی نه اثر د صحابي پیش کړی نه قول د مجتهد پیش کړی دا څلور پکې نه ملاویږي نه پکې قول د تابعی شته نه پکې قول د تبع تابعی شته د هیڅ چا قول پکې نشته صرف قیاسونه دي اول نمبر قیاس څنګه کړی دی اول نمبر قیاس داسې کړی دی و یو انسان دی وخت اوبه نه نوتې فقها تصریحات لري چې وخت اوبه نه نوځي سره دې نه اوبه بدن ته داخل شوي روژه پې نه ماتېږي
صحیح خبره ده دا موږ منو چې کله غوږ ته اوبه داخلي شي روژه نه ماتیږي لیکن دا مسله چې څنګه تاسو ذکر کړې ده داسې نه ده بلکې په دې مسله کې اختلاف د فقهای کرامو دی بعضی فقهای کرام مطلق کې داخلېدل د اوبو دا مبتل د پار د روژې ګڼي او یو تعداد د فقهای کرامو فرق کړی په مابین د دخول او د ادخال کې یو تعداد فقها وایي که اوبه په خپله باندې غوږ ته داخلې شوي روژه ماته نه ده او یو تعداد فقها وایي که اوبه چا په خپله غوږ ته داخلې کړي نو بیا روژه ماته ده نو لهذا چې کله تاسو فکر وکئ د فقهاو انظارو ته ورشئ د فقهاو په دې مسله کې اختلاف دی دا مسله بین الفقها اتفاقی نه ده همدغه وجه ده چې فقهای کرام وایي قال فی البحر صاحب د بحر الرائق وایي فی فتاوی القاضی خان ان خاض فی الماء که یو سړی ننوت اوبو ته فدخل اذنه اوبی ننوتې غوږ ته لا يفسد وإن صب الماء في أذنه فالصحيح أنه يفسد لأنه وصل إلى الجوف بفعله ورجحه المحقق في الفتح د دې عبارتنا صراحتا معلومیږي چې قول مفتابهی د پار د فتوا دا دی چې یو سړی په خپله صنعه سره اوبه داخلي کې غوږ ته د دې روژه داخله ده روژه یې ماته ده اوس ته قیاس د پیچکاري کې فقها وایي که چېرته اوبه بغیر ستا د فعل نه داخلې شي روژه دې ماته نه ده او پیچکاري ته په خپله بدن ته داخلې قیاس د یوې مسلې په بلې مسله کې چې په دواړو کې تضاد دی یو مسله د ادخال ده بله مسله دخول ده دا قیاس په کوم ځای کې صحیح دی لہذا عبارت چې کم تصریحي د فقهای کرامو دی دا واضح دی چې اچول د اوبو په غوږ کې او جذب د اوبو په جوف دننه کې اگر چې په دې باندې هیڅ فایده او صلاح د بدن مرتبه نه ده ولې دا کمې اوبه چې غوږ ته داخلیږي دا دماغ ته ځي دا خېټې ته نه ځي او فایده په هغه اوبو مرتبه ده چې هغه خېټې ته لاړ شي او دوا کې منفعت دی د بل تفاوت دی شپږ عبارت مو د فقهای کرامو پیش کړ چې دوا ملحقه ده تر غذا پورې په دوا کې هم صلاح د بدن ده او په غذا کې هم صلاح د بدن ده او هر چې ادخال او دخول د اوبو دی په دې کې صلاح د بدن نشته ده لیکن سره د دې نه فقهای کرام وایي چې دا ادخال مفتر د پار د صوم دی نو دا کم قیاس چې دی فقهاو معاصرو کړی دی او دی را نقل کړي دي لہذا دا قیاس مع الفارق دی دا قیاس قابل استدلال نه دی روژه همه موضوع ده د خلکو عباداتو پورې ملنډې وهل او د خلکو عبادات مورد د تمسخر جوړول او خلاف د احکامو د دین نه فتوا ورکول دا عظیم جرأت دی دارنګې دویم نمبر استدلال دا دی دویم نمبر قیاس دا دی چې دا کم مواد تزریقی یعنی پیشکاری ده که امپول ده دا د مخارجو اصلیونه او معتادو داخل د مغز معدې ته نه ورځي نو په دې اساس باندې دا مبتل د پار د روژې نه دي څه معنا دوی دا وایي چې دوه قسمه منافذ دي دوه قسمه منافذ دي په بدن د انسان کې یو ته منافذ عادیه ویلی شي لکه خوله شوه او دارنګې پوزه شوه وغیره لاندې منافذ شو که په دې باندې یو شی بدن ته داخل شو دا سبب د ابطال د روژې دی او که چرته داسې وشو چې منافذ غیر عادیو لکه مسامات ورته وایي په دې باندې یو شی داخل شو بدن ته نو دا مبتل د پار د روزې نه دی دا خبره او دا قیاس چې کوم دی دا قابل د تبصرې دی اوس راشئ که چرته دا امپول پیچکاری سیروم دا جوف او مغز د معدې ته ونه رسیږي نو دا مبتل د پار د روژې نه دی دا قول د دوی دی دا یو داسې تعبیر دی او داسې یو تحلیل دی چې دا مخالف او مغایر د اقوالو د فقهای کرامو سره دی او حتی تر دې پورې چې مخالف او مغایر د نظریاتو خپله د دوی سره هم دی اوس راشه موږ باید اولا دا خبره وکړو چې یو شی وخوړلی شي او یا وڅکلی شي په توسط د منافذو عادیو باندې
نو لہذا دا رسی باطن ته خدا خبره چې دوی کوي چې په منافذو غیر عادیو باندې داخل شي بدن ته دا نرسی جوف ته او معدې ته، نو دا خبر باطله ده. ولې باطله ده؟ ځکه نن سبا طب دا ثابته کړې ده چې یو انسان کم اشیاء چې د غیر منافذ عادیو نه داخلیږي بدن ته، د دې منفعت دا ورزي باطن ته، دا ورزي باطن ته. او حتی په بل طرف کې استدلال وکړو، یو شی د مساماتو نه داخل شو او پای کې منفعت د پار د بدن نو او جوف ته ورسید، دا هم مبتل د پار د چا دی؟ د روزې دی. لکه څنګه چې د منافذ عادیو نه داسې یو شی داخل شي بدن ته چې پای کې صلاح د بدن نه وي، پای کې منفعت د بدن نه وي. لکه فقهای کرام فرمایي، علامه تحتاوی رحمت الله علیه دارنګ صاحب د ایضاح وی، لو دخل دخانا متعمدا الى جوفه بفعله وجب القضاء والكفاره. او بیا وروسته څه وایي صاحب د ایضاح وی، فنقول دخان التنباك المروج في زماننا بعضهم يشربون نفعا وبعضهم قضاء لحاجة البطن وشهوتها لزمها به الكفارة لأنه الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن. اوس تاسو راشئ په دود کې منفعت د پار د بدن کم دی، خدا خود اغراض او خواهشات او نفسانیو د پار دی، سره د دینه دا موجب د پار د ماتېدو د روژې هم دی او د پار د قضا د روژې او د کفارې هم دی. نو لہذا منافذ عادیه وي او که غیر عادیه وي، خو اصول الی الجوف د په اساس د طب باندې وروسته په دې باندې خبر کو، په اساس د طب باندې دا خبر متحققه ده چې د دې آثار معدې ته رسي. لکه زه تاسو ته یو مثال پیش کړم، تاسو ډاکټر ته ورځئ او هغه ستاسو تشخیص کوي او تا ته وایي ستا په معده کې زخم دی. اوس د دې زخم د اوچېدو د پار تا ته پیچکارۍ درکوي او ته دا پیچکارۍ کوي، نو ستا عقل څه وایي چې په اساس د طب باندې اثر د دې پیچکارۍ ستا معدې ته رسي او که نه رسي، دا زخم پې جوړیږي او که نه جوړیږي. اوس راشه مخکې مو خبر وکړه آیا منفعت د بدن پې مرتب دی او که نه دی مرتب؟ نو ته که عاقل خبر بدا کې چې و منفعت د بدن په مرتب دی، چې کله منفعت د بدن په مرتب شو نو دا مفتر د پاره د صوم شو. په دې مشپک حوالجات د فقهاو پیش کړي چې په کم یو شي کې منفعت د بدن وي دا مفتر د پاره د صوم دی، لہذا پیچکاری دا مفتر د پاره د صوم دی. دریم نمبر قیاس د پیچکاری په دې باندې کړي چې ته اوبو ته داخل شي د پاره د برودت. فقهای کرام فرمایي چې د ګرمۍ موسم وو، ستا ګرمي وشوه، ته کولی شي چې اوبو یخو اوبو ته ور داخل شي، ستا بدن به بارد شي، ستا بدن به یخ شي. نو دلته دوی وایي قیاس دا دی د دغه اوبو برودت معنا دا چې ستا د مساماتو نه د وړو وړو سرونه دا اوبه ستا بدن ته ور داخلي شوي دي، لہذا که پیچکاری دی هم ور داخله کا نو روژه نه ماتیږي. لکه څنګه چې د اوبو برودت دا مبتل د پار د صوم نه دی، دارنګې دخول د پیچکاری او کول د پیچکاری دا مبتل د پار صوم نه دی. دا قیاس دی، خو دا قیاس امام ابو حنیفه نه دی کړی، دا قیاس امام شافعی نه دی کړی، دا قیاس امام مالک نه دی کړی، دا قیاس بل چا نه دی کړی. دا قیاس صرف دومره دی چې فتاوی هندیه لیکلي چې په برودت باندې روژه نه ماتیږي، فتاوی حقانی وغیره دا عبارت را نقل کړی دی، دوی دا خبره کړي چې په پیچکاری روژه نه ماتیږي. حتی فتاوی هندیه کې هم دا نشته چې په پیچکاری روژه نه ماتیږي، فتاوی شامی کې هم دا نشته چې دا عبارت پکې شته چې په حصول د برودت روژه نه ماتیږي. خو قیاس د پیچکاری هغوی پې نه دی کړی، قیاس د پیچکاری معاصر فتاوی رحیمی کړی، فتاوی حقانی وغیره چې څومره استدلال تاسو پیښوئ دا به معاصر فتاوا وکړي. او بیا معاصر فقها به وروسته چیړو، معاصر مفتین به چیړو چې دوی آیا دا حکم په جزم کړی دی او که په دې کې دوی محتاط دي. په دې باندې به هم خبره بیا وکړو. اوس راشئ قابل تبصره خبره دا ده، دا موږ منو چې کله زمانه د حرارت او د ګرمۍ وي او ګرمه هوا د انسان په وجود باندې تاثیر وکړي او یو سړی راشي د پار د حصور د یخنۍ دی لاړ شي او دا اوبه حاصلې کړي، نو اول دا خبره
قابل تحقیق ده چې آیا د مساماتو نه دا اوبه د جلد انسان له بدن ته ور داخل شوي دي او که نه دي ور داخل شوي. نو دا مسله تر اوسه پورې تحقیق ته نه ده رسېدلې چې آیا اوبه ور داخل شوي دي او که اوبه نه دي ور داخل شوي. په تیقن سره زه یوه حواله غواړم، په تیقن سره زه یوه حواله غواړم چې د یو فقهي د کتاب نه څوک پیش کړي چې اوبه د مساماتو نه ور داخل شوي دي. دا مسئله موهومه مسئله ده. زه به تاسو ته مثال پیش کړم. یخې اوبه راوړه په ترموز کې واچوه، یخې اوبه راوړه په بالټي کې واچوه. ستا عقل دا وایي چې دا یخې اوبه د ترموز نه بهر راوځي، دا یخې اوبه د بالټي او د سطل نه بهر راوځي. که چېرته د بالټي او د سطل نه بهر راوتی نو بیا خو به زره اوبه هم په بالټي او په ترموز کې نه وی پاتې. خو اوس دا ترموز راوخله، دا بالټی راوخله، سینې پورې ولګوه، سینه دې پې یخیږي که نه؟ برودت پې حاصلیږي که نه؟ نو که چېرته د مساماتو د لارې اوبه نه نوتلې او دا برودت موقوف تر دخول د اوبو پورې وی نو بیا به د بالټي نه برودت نه حاصلېدلی، بیا به د ترموز نه برودت نه حاصلېدلی. واوره راوخله، پلاستیک کې بنده کا، د پلاستیک نه واوره بیرون نه راوځي، د پلاستیک نه اوبه بیرون نه راوځي، هغه په خپله شا باندې کېده، په خپل زړه باندې کېده، قلب کې به د برودت راشي لیکن د مساماتو د لارې نه اوبه ور داخلې شوي نه دي. دا قیاس موهوم دی، دا قیاس محقق نه دی. ما ته یوه حواله پکار ده چې هر ځای کې وي او هر څوک ملا وي او مفتي وي، یوه حواله دې پیش کړي چې برودت متیقن ورځي. دا برودت موهوم دی. زه تنزل به وکم، دا به ومنم چې برودت متحقق دی، خو دا مسله استثنایی ده، دا مسله قیاسی نه ده. په دې مسله به قیاس نشي کېدلی. نو لہذا دلته نور مسایل هم داسې شته لکه د برودت د حصول دپاره فقهای کرامو دام لیکلي چې د یو سړي خوله وچه شوه، لعاب پکې ختم شو، دی په روژه کې څښې کولی شي، وایه مزمزه کولی شي، دی استنشاق کولی شي. اوس دلته استنشاق او مزمزه راغله، برودت حاصل شو، لیکن منافذ عادیه دي او تحقق د ورود د اوبو باطن ته نه راغلی. خوله مې وینځله، زړه مې ورسره تسکین شو او دا حالت به تاسو هر یو ته راغلی وي. اوس راته فتوه راکه که چېرته برودت داخلیږي د جوف او د خولې نه نو بیا خو روژه ماته ده، بیا خو دا منافذ عادیه دي، هلته هم برودت حاصل دی، دلته هم برودت حاصل دی. پته ولګېده چې دا مسله استثنایی ده او دا قیاس بالکل چې دی دا جایز نه دی. دا ځکه استثنایی ده چې فقهای کرام فرمایي، فتاوی هندي وایي من اغتسل فی ماء ووجد برده فی بطنه لا یفطر ولی الداخل من المسام لا یفطر. اوس دا خبره بیا موهومه ده. ما تاسو ته دا خبره وکړه چې دا استثنایی ده، په دې باندې قیاس د پیچکارۍ نشي کولی. هلته برودت داخل شوی، ته دلته 1000 سیسی اوبه پوره سیروم ګلوکوز داخله بدن ته، دا د هغې سره کم منافات لري؟ راشئ دا قیاساتو نه تیر شي. څلورم نمبر قیاس، قیاس د پیشکارۍ. دا معاصرو فتاوا وکړی دی په چیچلو د مار باندې، په چیچلو د زنبور باندې، په چیچلو د لړم باندې. اوس ما مخکې دا خبره وکړه چې په عهد د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې پیچکارۍ، امپول، تزریق دا یو شی موجود نو. لہذا اوس چې موږ کم قیاسونه کوو نو لا اقل دومره کار به وکړو چې قواعدو، ضوابطو، اصولو د فقه او د قیاس ته به ګورو او بیا به امثله واضحوو، بیا به قیاس د یو مسلې په بله باندې کوو، بیا به حکم مستنبتو او دا به راوباسو. په دې باندې به هم لږ تبصره وکړو. اوس چې موږ څومره دا زمانه تېره شوې او مسایل مستنبت شوي دي، هغه مسایل چې په عصورو اولیو کې نو، یعنی په عصر د نبی کریم علیه السلام کې هم نو، په عصر د صحابه کرامو هم کې نو، په عصر د تابعینو کې هم نو، په عصر د مجتهدینو کې هم نو، نو د هغې د روا او د نارواوالي دپاره، د هغې د حل او د حرمت دپاره، د هغې د جواز او د عدم جواز دپاره منګه باید قیاس ته رجوع وکړو. دا ضابطه ده، دا منګ منو. لیکن بنا په دې باندې چې اصول او قواعد فقهیه د قیاس د نظائرو
چې کوم په صدر د اسلام کې وو او دغه فن او د رښتې خلکو دغه قوانین او شرایط په قضایاو کې مراعات کړي دي دا به موږ مراعات کوو که د دې مراعات مو وکړه نو لهذا مسله به ټیک وي او که مراعات د ضوابطو او د شرایطو مو ونه کړه نو بیا به حکم صحیح نه وي لکه مثال پیشوم تقریرات د امام رافعی رحمت الله علیه په صفحه نمبر 151 باندې لیکي شرط القیاس الا يكون الاصل مخالفا للقياس شرط د قیاس دا دی چې اصل د مخالف د پار د قیاس نوي او دیمه خبر دا ده والا يكون الاصل معدولا به او اصل د معدولم ني اوس که چرته منګ راشو او دغه ملحوظات وګورو نو باید ټول جوانب د کوایفو د دوه مسلو چې یو مسله مقیس ده او دویمه مسله مقیس علیه ده دا دواړه مراعات کو په اعتبار د حالاتو د کیفی باندې او په اعتبار د حالاتو د کمی باندې څه معنی تمام کیفیات او کمیات چې دا د خصوصیاتو د دې مسلې پورې تعلق ساتي دا ټول به منګه مراعاتو که چرته په کم او په کیف کې د مقیس او د مقیس علیه په منځ کې مخالفت راغی نو لهذا بیا به قیاس صحیح نه وي بیا به قیاس صحیح نه وي اوس فقهای کرامو د دغه مسلې په اعتبار کې چې دخول د اشیاو دی د طریق د جراحاتو نه چې دا ور داخل شي بدن د یو شخص روژه نیونکي ته په دې ټولو مسلو کې تحقیقات شوي دي او په دې ټولو کې مسائل بیان شوي دي او هغوی داسې ویلي چې ان الافساد منوط بما اذا كان بفعله او فيه صلاح بدنه دا د فقهاو قول دی تاسو راشئ فساد د روژې دا وابسته دی په هغه صورت پورې چې داخل شوی شی منوط او وابسته وي په فعل د انسان پورې دا یوه مسله دویمه او فيه صلاح بدنه او یا پاغي کې فایده وي بدن ته او بل شرط ويشترط ايضا استقراره داخل الجوف او بل شرط دا دی چې استقرار داغي په داخل د جوف کې راشي نو لہذا په دې صورت کې روژه فاسده ده برابره خبره ده که دا حالت اختیاري وي او که حالت په د اکراه وي یو سړی مثلا اوده دی او بل چا په خوله کې یو شی ور واچو او پای کې صلاح د بدن ده یو سړی چا په زور راونیوه او هغه ته یو شی ورکړه د خوراک نو روژه د ماته ده او یا چا په خپل اختیار او په خپل فعل باندې وکړه روژه ماته ده اوس راشي د دې بره عبارت نه دو مسلې ثابتېږي او دا دو مسلې په شکل د شرط او د موقوف علیه باندې دي اول دا چې کوم شی داخل وي بدن ته دا به په فعل او عمل په خپله د همدې شخص باندې شوی وي دا یوه مسله اوس راشه اوس منګه چې ګورو دا مار چې انسان چیچي یا لړم چیچي دا په خپله اختیار د انسان دی دا په فعل او عمل د انسان شوی دا آیا بالوکاله شوی دی نه دی شوی چې نه دی شوی نو ته څنګه قیاس د پیچکارۍ په چا باندې کې په چیچلو د مال خبر هم د قیاس وکړه چې مطابقت په مابین د مقیس او مقیس علیه کې په اعتبار د کمیاتو په اعتبار د کیفیاتو دا شرط دی علم کوم ځای ته تللی دی چې کله شرط وګرځېده هلته ته په خپل فعل باندې پیچکاري کې او دلته ستا د فعل مداخله نشته دویمه خبر دا ده چې دا کم یو شی واردېږي بدن ته په دې کې به منفعت او په دې کې به صلاح د بدن وي نو دا مفتر د پار د صوم دی او کوم شی چې داخل شو بدن ته او پای کې منفعت د پاره د بدن نه نو دا مفتر د پاره د صوم نه دی دا فقها وایي اوس مار زهر داخل کړي دي نو په زهرو کې منفعت د پاره د بدن شته لړم زهر داخل کړي دي په زهرو کې منفعت د پاره د بدن شته زنبور زهر داخل کړي په زهرو کې منفعت د پاره د بدن شته نه عقل سلیم وایي چې نشته تا پیچکاری داخله کړي په پیچکاری کې فایده شته کنه که چې پیچکاری کې فایده نشته چې نه وي پکې نو بیا خو د دماغ کې ډس شوی دی چې پیچکاری کې خو فایده ده او فقهای کرام وایي چې منفعت پکې وي دا مفتر د پاره د صوم دی نو دا قیاس مع الفارق دی نو لهذا چې چل د لړم
چیچل د مار، چیچل د زنبور، دا د قید د فساد د روژې نه دا خارج شو. نو لهذا نه پکې عمل د شخص ته. اوس راشه د دې دپاره مثالونه لري فقهای کرام. تاسو راشئ، علامه شامی وی کما لو القا حجرا القاه غیره فلا یفسد لکونی بغیر فعله. دا یوه مسله، دا د پاره د استحکام د وړاندینۍ مسلې پیش کوم. یو سړی دی کاڼی خطا که، دا کاڼی لاړ بل سړي خوله وازه کړې وه او روژه وه، د هغه په خوله کې پرېوته او خېټې ته یې لاړ، روژه ماته ده؟ وایي نه ده ماته. ولې؟ وایي دا کاڼی په خپل فعل نه دی داخل کړی، دا بل چا القا کړی. بیا څه وایي؟ ولیس فیه صلاح بدنه. او په دې کې دویمه خبر چې ده په کاڼي کې منفعت د پاره د بدن شته. هلکه کاڼي کې پروتین شته، کاڼي کې ویټامین شته، کاڼي د ګلوکوز حیثیت لري، تقویت د بدن پې کېږي. نو لهذا روژه پې نه ده ماته. په هر شي چې تقویت د بدن راځي ا مفطر د پاره د صوم دی، هر شي کې منفعت د پاره د بدن وي ا مفطر د پاره د چا دی؟ دا مفطر د پاره. لهذا د دې ټول تحقیق نه دا پته ولګېده چې پیچکارۍ لګول څومره چې متنوع وي دا په قصد او د اختیار باندې کېږي، په دې کې ضرر نشته. یو پکې اختیار او فعل دی، دویم پکې صلاح د بدن ده. نو پته ولګېده چې دا ټول مبتل د پاره د چا دي؟ وایا مبتل د پاره د صوم وګرځېده، دا مبتل د پاره د صوم وګرځېده. اوس راشئ، هغه فقهای کرام چې فرمایي چې پیچکاري جایز ده په روژه کې، هغوی دا خبره جزمن نه کوي. چې څومره حوالې کوم مفتیان پیښوي او دوی تاسو ته وایي چې پیچکاري جایز ده، د هغوی په مدارکو کې دا خبره جزمن نه ده ذکر. دا فتاوای حقانیه ده، جلد نمبر 2، جلد نمبر 3، صفحه نمبر ده، جلد نمبر فتاوای حقانیه جلد نمبر 4 او صفحه نمبر ده 133. دلته دوی دا خبره کوي چې انجکشن چې دی دا په روژه کې جایز دی. بیا څه وایي؟ تاہم حتی الامکان روزہ کی حالت میں رگ والے انجیکشن سے اجتناب کیا جائے. بیا څه وایي؟ وایي د رگ والا پیشکاری دی په حالت د روژه کې نه کولی شي او د دې نه د اجتناب وکړي. که د دوی چرته په خپله مسله باندې اعتماد وی نو لهذا دوی به دا خبره نه کوله، پته ولګېده چې مسله د دوی مشکوکه ده. که چرته مسله مشکوکه نه وی او قاطعه وی او نظر یو وی، باید فتاوای حقانه لیکلي وی چې بالکل په دې روژه نه ماتیږي. ولې لیکي چې حتی الامکان پیچکاري مه کوئ او د دې نه اجتناب وکئ، د رګ والا پیچکارۍ نه اجتناب وکئ. او زما استاد د جومات والا مفتي څه وایي؟ که د رګ یو که د غوښۍ، که وړې او که غټۍ، که سیروم او که ارشۍ، کوی بېغمه. و مفتي صاحب وروسته به تا ته م راشمه چې ستا مرتبه څومره ده او ستا ارزښت د دې مسلې په نسبت باندې څومره دی. د خلکو طاعت او بندګي دې تباه که. دوی هم دا خبره کړې ده چې پیچکارۍ دې نه کېږي. فتاوای حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 140. دارنګې دا دویم نمبر حواله واورئ، الفقه الاسلامي وادلته، جلد نمبر 2 دی، صفحه نمبر د 509. بیا وایي الحقن فی العضل او تحت الجلد او فی الورید والاولا عند الامکان تاخیرها الى المساء. پیچکارۍ لګول په غوښه کې په مټ کې او یا لاندې په غوښه کې او یا پرک کې غوره خبر دا ده عند الامکان چې تاخیر به الى المساء د شپې د روژې به پیچکارۍ کوئ او د ورځې به نه کوي. هر چې سیروم ده فتفتر، سیروم روژه ماتوي. ولې دا زمونږ مفتیان دا کتابونه نه ګوري؟ که چرته د علامه وهبة الزهیلي په دې خبره یقین وی چې پیچکارۍ روژه نه ماتوي، د احتیاط خبر به یې نه کوله. شک پکې راغی، د ده په فتوا کې هم شک راغی، د حقانی والا فتوا کې هم شک راغی. 3 نمبر کتاب واورئ، دا الاسئله والاجوبه الفقهيه المقرونه بالادله الشرعيه، 6 مجلد کتاب دی، دا 2 جلد دی، صفحه نمبر ده 149. دی څه وایي؟ واما الابره فهي تنقسم الى قسمين.
ستن او پیچکاری په دوه قسمه ده، عبرة دوائیه و عبره غذائیه. پیچکاری په دوه قسمه ده، یو پیچکاری دوایی والا ده، دویمه پیچکاری غذایی ده. فإيصال الأغذية بالإبرة حقنا في الدم أو شربا أو إيصالها إلى الجوف بأي طريق فلا شك في فطره بها لأنها في معنى الأكل والشرب من غير فرق. کما پیچکاری چې حیثیت د غذا لري، د دې کول چې په هره طریقه باندې وي، دا په معنا د خوراک او د سکاک کې ده. مفطر د پار د روژې دی، په دې باندې روژه ماتیږي. و اما ایصال الدواء بالابره، هر چې رسول د دوا دی په واسطه د ستنې باندې، که په رګ کې وي او که په غوښې، فعلى القول الاول يفطر، دا هم بنا په قول اول باندې افطار راځي. واما وعلى ما اختاره الشيخ تقي الدين فالذي يظهر لي انها لا تفطر والذي تطمئن اليه النفس تجنبها، فلا شك انها تفطر الدوائيه والمقويه والمشتركه بين الغذاء والدواء. هر هغه ستن چې هغه غذایی وي، هغه پیچکاری چې هغه دوایی وي، هغه رستن چې د قوت د پاره کولی شي، هر هغه ستن چې مشترکه بین الغذا والدوا وي، دا ټولې مفطر د پاره د چا دي؟ د پاره د روژې دي. راشه وقال بعض المنتسبين للعلم من متعاطي كتب الطب للمطالعة والاسترشاد من حسنها الابر قسمان، عبرة قسمان. بعضی هغه خلک چې علم ډیر نه لري، اسې کتابونه اړي را اړي، مطالعه د کتابونه کوي، هغه وی چې ستن په دوه قسمه ده. قسم یوخذ كغذاء كالجلوكوز، لکه سیروم را واخله، ويلحق بها الفيتامينات، څومره ویټامینونه چې دي، لانها تؤخذ عن نقص في الغذاء، دا ولې استعمالولی شي؟ د چا بدن کې ضعف راغلی و سیروم لګوي، لکه څنګه چې په غذا بدن قوي کیږي، په دغه ګلوکوز په دې سیروم باندې بدن قوي کیږي. او دی وایي چې لهذا په دې صورت کې دا ماتونکي د پار د غذا دي. څومره پیچکاری چې مشتملي په ویټامین باندې دي، څومره پیچکاری چې ګلوکوز دي، لا شک فی تفطیرها للصائم، په دې کې شک ونه کې مفتی صاحب، په دې کې شک ونه کې ملا صاحب، په دې کې شک ونه کې د جماعت امامه، په دې باندې روژه ماتیږي. او بیا وایي وتزيد القارئ ايضاحا للجلوكوز من اقوال علماء الطب فانهم يقولون بياتسوي ان كل ماده غذائيه يتناولها الانسان لا ينتفع بدنه حتى تتحول الى جلوكوز بمستها الدم من خلال جدران المصارين، بل انهم يعتمدون في المستشفيات على حقن الجلوكوز لكل من يتعذر عليه الاكل. په دې کې دومره قوت دی، په ټولو شفاخانو کې دغه سیروم د هغه چا د پر استعمالیږي چې غذا نشي خوړلی. یو سړی مثلا پروت دی، 10 ورځې په حالت د کوما کې دی، خوراک او څښاک نشي کولی او دته مسلسل سیروم تیری دي، ستا عقل څه وایي چې دا ژوندی په څه باندې پاتې دی؟ دته د تغذیه په کوم سبب باندې کیږي؟ طبعا دا سیروم غذا ده، دوا ملحقه په غذا پورې ده، لکه څنګه چې صاحب د بحر الرائق وایي، څنګه فتاوای قاضي خان وایي، څنګه علامه سید احمد تحتاوی وایي، څنګه علامه ابن عابدین شامی وایي، دا ټول په دې باندې متفق دي چې دا ملحقه تر چا پورې؟ تر غذا پورې. او دویم قسم هغه دوا ده چې هغه مثلا بنسلین دي، دارنګې اترومایسین دي، او دارنګې دا څومره وما شاکلها وهي انواع کثیره، دا د اتباع په مابین کې دي، دا هم موجب د پار د افطار د صوم دی. دا کتاب د 149 صفحې نه تر 150 صفحې پورې دا کتل پکار دی چې کله د دې ټولو کتابونو والا د په جزم سره وایي چې هر ستن موجب د پار د افطار ده، او دوی په شک سره وایي چې روژه پې نه ماتیږي. نو په چې شک کې واقع شوي، حدیث د رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک دی چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الخير في التمانية وإن الشر ريبا. رسول الله علیه السلام فرمای چې شک فریده، په دې فتاوا کې شک دی، په دې فتاوا کې شک دی، په رحیمه کې شک دی، او تا ته محمد عربي
صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې شک پرېږده شک پرېږده او که شک پکې نه ما ته قناعت راکه. پته ولګېده د دې ټولو عباراتو د فقهای کرامو نه چې پیچکاري مفتر د پاره د صوم ده. اوس راشئ اله العالمین ستا د مرض دپاره په قرآن کې فتوا درکړې ده. د خدای فتوا نه مني او د جومات د ملا فتوا مني. الله درته فرمیلي چې ته کله بیمارې ستا عذر مبیحه د پاره د افطار دی ته روژه وخوره. خدای درته ویلي چې روژه وخوره. چې کله جوړ شي نو دا د څه باندې د خدای دین ته جوړې کړي دي. راشئ یو څو خبرې نورې عقلي واورئ. اوس زما په دې مفتیانو سوال دی، د پیچکارۍ د عدم ماتېدو علت څه شی دی؟ علت تاسو دا ذکر کړی دی چې پیچکارۍ د مساماتو د لارې نه یعنی د غیر منافذ عادیو د وجې نه بدن ته داخلیږي، ځکه مفتر د پاره د صوم دی. ګورئ تاسو دا عذر نه دی ذکر کړی چې مریض د پاره جایز ده. تاسو دا عذر په یو کتاب کې تاسو دا عذر نه دی بیان کړی چې دا د مریض د پاره جایز ده. پیچکارۍ ولې روژه نه ماتوي؟ ځکه روژه نه ماتوي چې پیچکارۍ د منافذو غیر عادیو نه ورځي. نو د صحت او د عدم د صحت په اعتبار باندې څه فرق شته؟ دا مسله راته بیان کوي. سوال مې دا دی یو سړی بیمار دی هغه هم په منافذو غیر عادیو پیچکارۍ لګوي، یو سړی بالکل جوړ دی وایي زه پیچکارۍ لګوم، اوس د جوړ روژه ماته ده که نه ده ماته؟ دا راته جواب کوي. او که چرته نه ده ماته نو د یو کتاب حواله راته پیش کوي. دا څومره کتابونه چې تاسو پیښوئ دې کې مسله د مریض ده د جوړ نه ده. او زما سوال د جوړ پورې متعلق دی. ته خو دا وایي علت دا بیانوي چې روژه ځکه نه ده ماته چې منافذ غیر عادیه دي. منافذ غیر عادیه د مریض هم دي او منافذ غیر عادیه وایه د جوړ هم دي. تفاوت کوم ځای کې دی؟ نرشه دا فتوا راته راکه چې د جوړ سړي روژه په پیچکارۍ ماته ده. دا فتوا. او یا دا راته راکه چې نه ده ماته خو مدرک به راته ذکر کوي، حواله د کتاب به راته راکوي. بله مسله یو سړی وایي زه پیچکارۍ کومه لیکن پیچکارۍ د پاره د غلبې د شهوت کوم، شپږ ساعته بعد پیچکارۍ لکوم. ډاکټر راته پیچکارۍ راکړې د یوې میاشتې او ما کې قوه جنسي کمزورې ده. اوس زه شپږ ساعته بعد پیچکارۍ لګوم، 12 بجې د ورځې په روژه کې زه باید پیچکارۍ ولګوم، قضا کوم یې نه. منافذ غیر عادیه دي، بیمار نه دی، بل عذر نه لري، صرف د پاره د قضا د شهوت لګوي. مفتي صاحب مهرباني وکړه ما ته حواله د کتاب پیش کړه، که چرته جایز هم حواله پیش کړه، که چرته ناروایي ما ته قناعت راکړه. بله مسله یو سړی وایي ما ته زه بیمار نه یم لیکن خبره دا ده چې ورځ 19 ساعته ده، موسم ګرم دی، پېښور پاکستان دی، مزار شریف قندوز دی، میاشت د جوزا ده، زه تږی کېږم. نوې پیچکارۍ د امریکا نه راغلي، د جرمن او لندن نه راغلي دي، د پاره د دفې د تندې ویل کېږي. اوس زه د تندې پیچکارۍ د پاره د دفې د تندې پیچکارۍ د ورځې وامه، جایز ده او که ناجایز ده؟ منافذ غیر عادیه دي، مسامات دي. مسله ستا ده خو ما ته فتوا راکړه روژه ماتېږي او که نه ماتېږي. راشه یو سړی وږی دی او دی وایي چې زه پیچکارۍ کوم د پاره د دفې د ولږې، د دې دپاره هم ستنې راغلي تب اسمان ته لاسونه اوږدوي. اوس راشه دفې د جوع دپاره زه پیچکارۍ وامه، زما روژه ماتېږي او که نه؟ که ته راته وایي چې روژه دې نه ماتېږي نو زما په روژه کې معنا د صوم او د رمضان متحققه نه شوه. ولې؟ محمد عربي فرمایي روژه دپاره د دې ونیسئ چې ستاسې عروق وچ شي، مجاري د شیطان تنګ شي، چې ته ورته پیچکارۍ ورکې عروق نه وچېږي، مجاري د شیطان نه تنګېږي، د عبادت معنا پکې ختمه شوه. دا روژه چې ته د پیچکارۍ فتوا ورکې په دې روژه کې اوس معنا د عبادت پاتې نه شوه. په دین باندې تلاعب مه کوه. احادیث د محمد عربي صلی الله علیه وسلم ټول مطالعه کا او کنی ژوندی مثال یې دا دی. فوجونه د غربیانو چې کوم ځای کې جنگ ته ځي هغوی سره په چانټو کې پیچکارۍ پرتې وي، هغوی چې جنگ وکړي او ستړي شي سمدلاسه پیچکارۍ ځان ته لګوي. ورشئ محل د جنگ وګورئ، زه خپله تلیم ما په خپله کتلي، هلته ستنې پرتې وي، هلته پیچکارۍ پرتې وي، بوتلونه مطالعه کوي، هغه د دفې دپاره د تندې وال کېږي. پیچکارۍ وه یو ورځ به نه تږی کېږي، پیچکارۍ وه 3 ورځې به نه وږی کېږي. دا تا جایز دی او که نه؟ یو کال مې تفسیر د قرآن کریم کو، دا 4-5 کاله مخکې یو ډېره سخته ګرمي وه. زمونږ یو مولوي صاحب شاګرد دی، هغه راغی
وایي مفتي صاحب تا ته به داسې یو شربت راوړم چې هغه پیشلمی څکې نو ته به په تنده نه پوهېږې. مال چې زه شربت دی او پیشلمی هم څکل کېږي، شربت یې راته راوړه. شربت امریکایي شربت و، د هغې نه ما 2 پیشلمی اسکاک وکړ. په ټوله ورځ په تنده نه پوهېدم، بله شپه هم په تنده نه پوهېدم، لیکن کیفیت د باطن او د روژې دا در په دره کو ختم کړه. الله ته مې رجوع کو، دا مې پرېښوده. مفتي صاحب محترمه، د احتیاط مسله دا به څنګه کوي؟ اوس راشه، مسله دا ده چې په دې مسلې باندې به لږ غور وکړو چې دا مفتي څوک جوړېدلی شي. مفتي څوک دی؟ من المفتي. من المفتي. په مفتي باندې به بحث وکړو چې د نن سبا زماني مفتیان هم خلک پیژني. قد استقر رأي الأصولين رحمهم الله على أن المفتي هو المجتهد. مفتي چاته ویلی شي؟ مفتي هغه څوک دی چې هغه به قوه د اجتهاد ولري. او ما ته اوس یو مجتهد راوښی او په غیر مجتهد باندې اطلاق د مفتي نه کیږي، دا فتوا نشي ورکولی. فاما غیر المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفتن. دا مفتي نه دی. چا چې اقوال یاد کړي د فقهاو دې ته مفتي نشي ویلی. او لهذا چې کله جواب کم لازم دی په مفتي باندې چې غیر مجتهد دی، چې کله سوال تی وشي ان یذکر قول المجتهد، دی به ذکر د قول د مجتهد کوي. ته خو مقلد یې، ته مجتهد نه یې. زه چې تا نه تپوس کوم، استفتا کوم په مسله د پیشکارۍ کې، ته به ما ته قول د امام ابو حنیفه پیش کوې، ته به ما ته قول د امام محمد پیش کوې، ته به ما ته قول د امام ابي یوسف پیش کوې، ته به قول ما ته د امام زفر رحمت الله علیه مجمعین پیش کوې. ته د کوم ځای نه مفتي شوې؟ دا د کوم ځای نه مفتیان دي چې دوی اوس راپاڅېد او تحقیق د مسایلو کوي؟ لهذا پته ولګېده. بیا وروسته څه وایي؟ فعرف ان ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى. فتوا د موجودینو فتوا نه ده. لهذا دا کم کتابونه چې ما پیش کړه دا فتوا نه ده. که چېرته نقل پکې راغلی و، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. او راشه دا موره والمقلد اذا خالف امامه في مسألة لا ينفذ حكمه فيه على الاصح. هر مقلد چې مخالفت د خپل رائے د امام وکړه، ما ته د امام ابو حنیفه رائے په دې کې پیش کړه، ته دا اوس مخالف د امام ابو حنیفه، ستا فتوا غیر مقبوله ده او په دې باندې به عمل نشي کولی. لهذا عرض مې دا کو چې هر څوک خپل مذهب په مسله کې ترکي او په مذهب کې مسله ورته نه معلومه، دا د دې زمانې د مفتیانو د قیاساتو کار نه دی او نه دوی اهل قیاس دي، ځکه دا مجتهدین نه دي او دا مسله مهمه ده. الله موږ ته مسله بیان کړې، دغه احوته مسله وه چې زما په علم کې څه راغلي وو. کتابونه نورم ډیر دي، عبارات نورم شته دي. لهذا د دغه پیچکاریو نه اجتناب پکار دی. الله تبارک وتعالی د صحیح عقل، د صحیح علم او د صحیح عمل سره موږ ته نصیب کی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم علیه. دا مسله لږ په تیزه لهجه کې بیان شوه. وجه دا ده چې هر که پا کج می نهد خون دلما می خوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم و ما. عبادت دوی د نورو خلکو خراب که او احساسات زمونږ را پارېدلي دي. نو احتیاط په دې مسله کې دی چې دغه فتوا نه د اجتناب وکړي. انشاءالله چې د دې موضوع ټول اړخونه، که طبي اړخونه و، که فقهي اړخونه و، که قیاسي اړخونه و، او که د احادیثو بحثو، دا مکمل تر دې ځای پورې انتها ته ورسېد. الله رب العزت دې د عمل توفیق راکړي. منل او نه منل دا ستاسو کار دی. که دین مو د خپلو خواهشاتو تابع کړی وي هغه ستاسو مرضي ده، او که د فقهای کرامو د دین تابع اوسئ نو بیا اخذ په دې مسله پکار دی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم وصلی علیه.